هیڅ سرغړونه پټه نه پاتې کیږي. برېښنا امانت دی او لاسوهنه پکې جرم دی. د کره تخنیکي څېړنو او شپه ورځ څارنو په ترڅ کې د موظفو څارنیزو ټیمونو له لوري د برېښنا لګښت کې د سرغړونې یوه پیښه کشف او وموندل شوه. راځي دلته دغه جنکلید دی، جنکلید نه خپل لاین ویسته. موظف ټیمونه پر ورځې سربیره شپې مهال هم فعالیت کوي او خپلو دوامدارو څارنو ته دوام ورکوي څو د برېښنا له هر ډول ناقانونه کارونې او د برېښنا میټرونو کې له خپل سري لاسوهنې مخنیوی وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د موظفو او نظارتي ټیمونو سربیره یو مجهز مرکزي لابراتوار هم لري چې په پرمختللو ماشینونو سمبال دی او د برېښنا هر ډول ناقانونه استفاده او لاسوهنه په چټکۍ سره تشخیصوي. لابراتوار کابل برېښنا که از مجهزترین لابراتوارهای چکیمیتر است در سطح افغانستان. روزانه به تعداد زیادی از میترهای با عوارض مختلف در لابراتوار رجعت داده می شود و اینجا بررسی می شود از قبیل جهش میتر، سقوط میتر، دستکاری در میترها، صفحه خاموش و عوارض مختلف که بعد از چک و بررسی آن اگر مشتری مثلا در آن دستکاری نموده باشد جبران خساره می شود. دغه لابراتوار کې میټرونه په دقیق ډول ارزول کیږي او د لاسوهنې وخت او ډول یې معلومیږي چې په پایله کې سرغړونکي د برېښنا پالیسۍ له مخې له قانوني تعقیب یا څارنې او د لګښت جبران سره مخ کیږي. خب ما معمولا فیصدی کمگردشی میترها را با واسطه دستگاه تثبیت میکنیم و با واسطه تاریخچه کیلوواتی مشتری‌ها کیلوواتی تخمین میشه که مشترک ما قبل از دستکاری چقدر مصرف داشته و بعد از اینکه دستکاری کردن مصرف مشترک چقدر پایین آمده و تمام از اینا از مشتری اخذ میگیرد. په ټوله کې د برېښنا ناقانونه کارونه او په میټرونو کې خپل سري لاسوهنه نه یوازې جدي سرغړونه ګڼل کیږي بلکې د افغانستان برېښنا شرکت د پرمختللو نظارتي او لابراتواري سیستمونو له لارې ژر تشخیصیږي. دغه اقدامات د دې لامل کیږي چې سرغړونکي له درنو زیانونو او قانوني پایلو سره مخ شي. له همدې امله تر ټولو غوره او خوندي لار د برېښنا خدمتونو څخه په قانوني ډول استفاده او د لګښت اصولو ته پاملرنه ده.